ښایسته پسرلی و، دښتې شنې وې، ګلونه هرې خواته غوړېدلي وو، تاروګان نڅېدل، د شاتو مچۍ الوتلې او آسمان روښانه او آبي و. هر څه ژوندي، رنګین او خوشحاله ښکارېدل. دا د یو ښکلي موسم پیل و. خو یوه کوچنۍ مچۍ په یوه ګل خپه ناسته وه. نورو مچیو په ګلانو کې ښایسته لوبې کولې، خو دې نه د چا سره لوبې کولې او نه یې د خوړو په راټولولو کې مرسته کوله. د ورځې په پای کې د کوچنۍ مچۍ مور او پلار ښایسته خواړه، خوږه شیره او د میوې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې ورته راوړې. خو کوچنۍ مچۍ ترې مخ واړوه او ویې ویل: اوف، دا مې نه دي خوښ. د مچۍ دې کار د هغې مور او پلار ډېر خفه کړل. کله چې اوړی پای ته ورسېد، هغوی له پاڼو او لرګیو کوچني کوچني بکسونه جوړ کړل او د سفر لپاره تیار شول چې ګرمو ځایونو ته کډه وکړي. ټول خوشحاله او د سفر لپاره چمتو. خو کوچنۍ مچۍ ته دا هر څه عبث ښکارېدل او ویې ویل: زما زړه نه غواړي چې لاړه شم. هغه یوازې پر یوې پاڼې ناسته وه او نورو مچیو سفر پیل کړ او ټولې والوتلې او دا یوازې پاتې شو. کوچنۍ مچۍ پر یوې وچې څانګې ناسته وه. هوا ورو ورو سړه شوه. د یخې هوا له امله یې بدن لړزېده. د ونو پاڼې ولوېدې، خواړه خلاص شول. نور نو نه خواړه وو، نه ملګري او نه هم مور او پلار. یوه ورځ ښکلي تاروګان تېرېدل. کوچنۍ مچۍ چې نور حرکت هم نشو کولی، په کمزوري او ژړغوني غږ وویل: تاسې زما سره مرسته کولی شئ؟ تاروګانو وخندل او سرونه یې د هو په ځواب وخوځېدل. تارو په هوښیارۍ سره کوچنۍ مچۍ پر شا کېنوله او دواړه یو ځای اسمان ته د ګرمو ځایونو په لور وخوځېدل. وریځې پرانیستل شوې، لمر ښکاره شو او د مچۍ بدن ګرم شو. اوس نو نوې کیسه پیل شوه. بالاخره کوچنۍ مچۍ خپلې کورنۍ ولیده، منډه یې کړه او د خپلې مور غېږ ته ورغله او په ژړا ژړا یې وویل: بښنه غواړم. مور یې مچۍ کلکه په غېږ کې ونیوه. نور نو ټول خوشحاله او بیرته سره یو ځای شول. له هغې ورځې وروسته کوچنۍ مچۍ نورې ګیلې نه کولې. هغې به له کورنۍ سره د خوړو په راټولولو کې مرسته کوله او هره ورځ به خوشحاله وه. اوس دا د ټولې دښتې تر ټولو خوشحاله مچۍ وه.